هغه پایلوبه چې نړۍ سابنده کړې وه اووه کاله وروسته هم د 2019 نړیوال جام وروستۍ شېبې نه دي هېرې شوې. د 2019 کال د جولای په 14مه د لارډز تاریخي لوبغالي کې د کرکټ تر ټولو ډراماټیک او احساساتي پایلوبه ترسره شوه. هغه سیالي چې انګلستان او نیوزیلند پکې مخامخ وو او تر نن ورځې پورې هم د میلیونونو مینوالو په ذهنونو کې ژوندۍ ده، کومه چې په 3-0 اورونو کې نتیجې ته ورسېده. نیوزیلند لومړی توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 241 منډې جوړې کړې. انګلستان د دغه هدف تعقیب کې تر وروستي توپه پورې له سخت فشار سره مخ وو. د بن سټوکس راورتیا او نه ماتېدونکي څلور اتیا منډې انګلستان له ماتې وژغوره، خو د لوبې وروستي اور کې هغه لنجمنه شیبه هم رامنځته شوه چې د سټوکس له بیټ سره د توپ له لګېدو وروسته توپ سرحد ته ولاړ او اضافي منډې ورکړل شوې. همدا پیښه وروسته د لوبې تر ټولو ډیر بحث شوی پړاو شو. د 50 اورونو له پای ته رسېدو وروسته دواړو لوبډلو 241 منډې وکړې او پایلوبه مساوي شوه. د نړیوال جام په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اتل د ټاکلو لپاره سوپر اور ترسره شو. انګلستان 15 منډې وکړې، نیوزیلند هم 15 منډې جوړې کړې، خو دغه وخت د نړیوالې شورا د قانون له مخې اتلولي د سرحدي پولو د شمیر پر بنسټ انګلستان ته ورکړل شوه، ځکه هغوی د نیوزیلند په پرتله ډېرې څلوریزې او شپږیزې وهلې وې. د لوبې وروستي توپ د میلیونونو خلکو د زړونو درزا تیزه کړې وه. مارټین ګپټل هڅه وکړه وروستۍ منډه بشپړه نه کړي، خو جاس بټلر هغه منډه ترسره کړه او انګلستان د خپل تاریخ لومړی نړیوال جام وګټه. د سیالۍ له پای وروسته د نیوزیلند لوبغاړي او مینوال په اوښکو کې ډوب وو. د نړۍ ګڼو پخوانیو لوبغاړو او شنونکو وویل چې د نړیوال جام د اتلولۍ پرېکړه باید د سرحدي پولو پر شمیر نه وای شوې. همدې پراخو نیوکو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دې ته اړ کړه چې قانون بدل کړي څو په راتلونکو سیالیو کې د مساوي سوپر اور په صورت کې نور سوپر اورونه هم ترسره شي تر هغې چې یو روښانه ګټونکی وټاکل شي. د کرکټ مینوال لا هم دغه پایلوبه د ټولو وختونو تر ټولو په زړه پورې له فشاره ډکه او نه هېرېدونکې سیالي بولي. دا لوبه چې نږدې هر توپ یې د برخلیک پرېکړه کوله او هره شیبه یې د میلیونونو خلکو احساسات بدلول، بن سټوکس د خپلې تاریخي لوبې په مټ انګلستان اتلولۍ ته ورسوه. خو دغه پایلوبه د دواړو لوبډلو د زړورتیا، احساساتو او نه هېرېدونکي تاریخ په نوم ثبت شوه. که چیرې مو یاده لوبه لیدلې وي او کومې خاطرې ترې لرئ نو په کمنټ کې حتما ولیکئ.